د هلمند مرکز لښکرګاه ښار په لویدیځه برخه کې د یو خصوصي پانګوال لخوا د وحشي ژوو لپاره ژوبڼ جوړ شوی دی چې هدف یې د خلکو د تفریح او د وحشي ژوو د نسل زیاتوالی دی. د یاد ژوبڼ مسؤل حاجي عبدالسلام عطایي په ژواک خبري اژانس ته وویل یاد ژوبڼ پر 14 جریبه ځمکه 4 کاله کېږي چې جوړ شوی دی او 600,000 امریکایي ډالره لګښت پرې راغلی او 50 بېلابېل وحشي حیوانات او ژوي پکې ساتل کېږي. دا تقریبا 4 کاله کېږي چې ما شروع کړی دی. تقریبا دغه 50 ډوله یا 50 ډوله حیوانات پکې دي او 6 لکه امریکایي ډالر لګښت کړی دی. اوس هم غواړم چې زه دا وکړم چې په دې تولید د اوس وکړم چې تر مخه ما قسم حیوانات پیدا کړو چې ما یو پیدا کړو. اوس غواړم چې جوړه پیدا کړم چې تولید ورکړم. تقریبا تر دې شه د 15 کسو پورې د کار زمینه برابره ده. د ژوبڼ سرشتن عطایي وایي غواړي د حیواناتو شمیر تر دې لا هم زیات کړي. په ورته وخت کې دغه ژوبڼ لیدونکي د دې نوې هڅې هرکلی کوي او وایي په هلمند کې یو معیاري ژوبڼ جوړېدل د تفریح لپاره مهم ګام دی. هغوی غوښتنه کوي چې نور خصوصي پانګوال دې هم ورته پروژې عملي کړي تر څو په دغه ولایت کې خلکو او سیلانیانو ته نورې تفریحي اسانتیاوې رامنځته سي. منظره راغلې ده خو زموږ د منظرې دپاره ډېر ښایسته ځای دی. دلته رقم حیوانات شته، رقم خلک په میلو سره راځي، د ډېرې رضاګو سره راځي. د غټ ولسوالۍ مثال مساکله، زنداور، ما سره خپله د مساکله خلک میلمانه راغلي دي. دلته یې په تفریح راویستلي ځکه چې دا راغلي دي دلته ګرځي. دا ځای دی نه دی کله بل وخت نه دي راغلي، ما راویستلي دلته یې ګرځوم، د میلو ځایونه وښیم، تفریح داسې دا ډېر ښایسته باغ واش دی. د ډېره وخته موږ راځو، اواره جمعه راځو دلته. ډېر ښه منظمونه شته، منظم ځای شته، پاکي شته، هر څه دلته موجود لري. ښه مثال ښه چای پیدا کېږي د هلمند د مثال چای منه نور ښایسته پارکینګ شته، خوندیتوب دپاره هر څه دلته پیدا کېږي. موږ دې ځکه څه ډېر خوشحاله یو، ښه خوند راکړي خپل په هلمند کې ګرځو. ډېره ښه وسایل لري او ډېر ښه طبیعت یو ورو مو تازه کېږي دلته راسو. ډېر ښایسته ځای لري. زه د مرجې ولسوالۍ څخه د کارزي د سیمې څخه موږ تقریبا د یو 50-60 کسو ملګرو په شمول باندې دلته راغلي یو. دې باغ واش او دې پارک ته راغلي یو. دې حاجي صاحب یقیني د هلمند دپاره ډېر ښه خدمت کړی دی. دلته موږ راځو د تفریح دپاره، دلته ګرځو. په دې کې رقم حیوانات څه چې موږ د هغو د دید په انتظار باندې وو او هغه دلته موږ ولیدله چې پخوا په نور ملکو کې خلک ولیدل. اوس الحمدلله دلې زموږ په هلمند کې په لښکرګاه کې د دې حاجي صاحب په باغ واش کې هغه حیوانات موږ ولیدل چې پخوا په خارج په ساحه باندې مثال چا نس ولیدلی. نو اوس هغه ټول الحمدلله دلې زموږ په هلمند کې موجود. بل خوا بیا د هلمند د چاپیریال ریاست مسؤلین وایي چې دا ژوبڼ د سیمې د چاپیریال لپاره ښه والی او د وحشي ژوو د نسل ساتنې لپاره ګټور کار دی. موږ هغه وحشي ژوي او هغه حیوانات چې هغه نایاب مرغان دي او ډېر قیمتي مرغان دي هغه د بین پرې دي. نو چې داسې یو هر ځای کې ژوبڼ جوړ شي او یا د باغ واش په اصطلاح باندې جوړ شي، د دغه حیواناتو نسل ونیول شي او بیا دلته مثلا چې ډېر شي، بیا موږ هغلته ښایسته ځنګلونه لرو، غرونه لرو، هغو ته لیږل شي او د دې نسل ډېر شي. دا به د ژوند په چاپېریال کې یو مهم رول ولوبوي. د یادونې وړ ده په هلمند کې د لومړی ځل دی چې یو معیاري د وحشي ژوو ژوبڼ جوړ شوی دی. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره